ګرانو قدرمنو السلام علیکم. امید لرم ټول بروغ او جوړ یې. قدرمنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ساسر استاسو ملګری احسان الله. ملګرو تاسو به دغه د ناز اقبال د ویډیو کتلی چې آیا د ناز اقبال هم یو سکسي ویډیو راله او ناز اقبال چې دی دغه ویډیو به تاسو کتلی چې ناز اقبال چې دی د یو کس سره چې دی په یو کمره کې څه کوي. نو ملګرو او دغه د ناز اقبال ویډیو د هغې په خپل ریاکشن هم ورکړی دی، خو نن سبا زموږ د سوشل میډیا دومره غلط چې دی استعمال کیږي چې بالکل هغه د نه کتو وي. یو ویډیو ته څوک نه ګوري خو به ډایرکټ ویډیو شیر کوي او د هغې بنده تصویران پرې لګوي چې یاره دا ناز اقبال ده. نو ملګرو دغه ویډیو مونږ وکتله، دغه ویډیو د ناز اقبال نه ده، خو ډېر خلک چې دی هغه دغه ویډیو ټچ کوي چې یاره دا ناز اقبال دی او ناز اقبال چې دی هغه سکس ویډیوګانې کوي. نو موږ ډېر زیات خفه شو چې یاره ته وګوره زموږ پښتانه څه کوي، دا لګیا دي یو اصلاحي پیغام راوړی، یو اصلاحي ویډیو جوړه کوي. نو ملګرو تاسو به دغه ویډیو کتلی، تاسو ته به د سکرین باندې هم ښکاري چې دغه ناز اقبال نه ده او دغه چې دی نو یو بله جینۍ ده او دغه ویډیو چې ده د ناز اقبال د ویډیو سره لګولې ده چې یاره دغه ویډیو د ناز اقبال ده او ناز اقبال خپله دغه ویډیو باندې ریاکشن کړی دی. نو ملګرو زما دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او دغه د ناز اقبال ویډیو را سره هم وګورئ. ګرانو قدرمنو السلام علیکم. امید لرم ټول بروغ او جوړ یې. قدرمنو د سندرو ویډیو خو مونږ او تاسو ډېرې جوړو. بعضې خبره داسې په میډیا راشي وړه خبره او مونږ او تاسو ترېنه سمه غټه خبره جوړه کړو او ښه ډېرې ویډیو پرې جوړو. خو نن چې زه کومه خبره تاسو ته کوم او زه تاسو ټولو ته وایم چې تاسو ټول مسلمانان که پښتانه یې که د هر زبان یې، نو ټولو ته پکار ده چې په دې خبره مونږ او تاسو سټینډ واخلو او زمونږ د غټه بېعزتي شوې ده، ډېره غټه بې حرمتي شوې ده. نو چې دې خلکو ته پته ولګي باندې مونږ سټینډ واخلو. بار بار درته وایم چې تاسو ټول ویډیوز جوړ کړئ او شیر کړئ او په دې خبره سټینډ واخلئ. زه خو ډېره زیاته په دې خبره خفه یم. ما